وایم راځه چې ولس ته ولاړ شو. اوس خالدي صاحب په استرالیا کې ناسته ته راسه زه ولس در وښیم. ته هر شخص چې پوښتنه وکړه په دې وطن کې پس له 40 کال امنیت راغلی، مرکزي حکومت راغلی، له ډنډماري خلاص شوی ده، له لنډغري خلاص شوی ده، له غلا خلاص شوی ده، امنیت شته، یو نوع مشکلات به یي اقتصادي، په دې کې شک نه لرم. زه م وایم ګران صاحب لکه چې وایي چې اقتصادي مشکلات شته، نور الحمدلله دا ملت که چیرې له دې خلکو سره ولاړ نه وای او دوی داخلي مشروعیت نه درلودی، اوس به حکومت به دغسې آرام باندې ناست وای. اوس به لکه دا تیر وخت په 20 جیو کې به جنګ روان وکړ. ګوره طالبانو په جنګ ولایتونه نه دي نیولي، دا ټولو جیو کې راواخله، دا 34 ولایتو کې صرف په هلمند کې جنګ شوی او په غزني او په قندوز کې جنګ شوی. ته ماته نور ولایتونه راوښیې هلته جنګ شوی. دا په خپله د دې عسکر پتلون څټل، سلای په مځکه اچوله، ځان یې تسلیمول، دا په جنګ کېدل. بیا چې دلته د کابل شاوخوا ته راغله، کابل چې کله محاصره شو، دغه خلیلزاد دې راووځي، دا خپل وطن دوستي دې بیان کړي چې دوی څو ورې طالبانو ته زارۍ وکړل چې تاسې کابل ته داخل شئ. دوی په کوم عمل باندې عمل کړی؟ بیا طالبانو په دا تیر وارې ټول افغانان یې راوغوښتل چې تاسې راځئ په دوحه کې. څوک ولاړل؟ د اشرف غني ورغی، یا خپل کس یې ورولېږل، یو کس به یې ورولېږل، دویم کس به یې راوګرځول، او بل به جن راوتښتېدو. نو دا خبرې چې دي غیر دقیق دي، د وطن دوستي ولا که هیڅ غم ورسره یي، دا د استرالیا او د لندن غمونه کوئ، ورې دې اوسیږي. او بله خبره د چین دغه بیا چا ویل چې طالبانو له هغه سره پټ 2 قراردادونه لري؟ ته تر طالبانو ډېر مخکې خبر وي، یا ورې ناست وي، امضا دې ورسره کوله چې پټ قراردادونه یې کړي دي. طالبان له امریکا سره پټ هیڅ قرارداد هم نه لري. که نه څوک دې ثابت کړي، که نه ته وایې چې زه یې لرم ولا که یې تم لرې. دا میډیا کې نه ده، په دې میډیا کې څو ځله دا خطونه نه شو نشر چې په دروغ باندې به خطونه نشرول چې دا پلاني داسې نشر کړي، او ټول دروغ وتل. نو نه طالبانو له اوله تر اخره له امریکا سره خبره کړې، ورته ویلي دي چې طالبان مستقل افغانستان غواړي، د چا په کارو کې دخالت نه کوي، د چا په سر له چا سره دښمني نه کوي، د امریکا په خاطر نه له چین سره دښمني کوي، نه له روس سره دښمني کوي، نه د روس په خاطر له امریکا سره دښمني کوي. افغانستان به دغسې مستقل وي، غیر منسلک به وي، له چا سره به ربط هم نه لري. دا خبرې ټول بیهوده دي، اساس هم نه لري. 2-3 پوښتنې چې په لنډې راته ځواب کې وخت پای ته رسېږي. اول چې انتقاد دا و چې سوله باید د ولس سره وسي او مشروعیت باید واخیستل سي. که سوله نه وای خو دا ولس به اوس ډانګونه راخیستي وو، که نه سلا دې نه وای ورسره، ډانګ به یې راخیستی چې ولاکه دې پرېږدم. اوس ته راځه، په دا تیر نظام کې عسکر ډېر وو که د طالبانو په وخت کې؟ جرګه دې وایي وسي. جرګه ګوره، دا د جرګې رنګ دغه کرزي دغو دونه خراب کړل، دا تیر نظام دونه خراب کړل چې اوس د جرګې نوم څوک نسي اخیستلی. ټول بیا خپل کسان استخباراتي خلک به راوستل، په جرګه کې کېنول، دا لویه جرګه ده. بیا به فیصلې په خپل هم نه پلي کولې، داسې نه چې دوی منل. یعنې دا جرګه ما خو په اول وخت کې ویلې چې دا جرګه او دا شیان به یو څه وخت غواړي چې افغانان بیرته اعتماد پې باندې وکوي. اوس دا هر افغاني ته ودرېږه. زه په خپله په شخصي توګه باندې له مختلفو خلکو سره غیدلی یم، هغه وایي چې یاره دغه طالبان دي خو دا نور دي نه راولي، خدای دې په 1000 کاله افغانستان ته نه راولي. یعنې دا خلک یې داسې منفور سوي دي چې اوس هغه خلک په خپله ځینې بېزاره دي. په نړیوال سیاست کې به طالبان په اوسني وضعیت کې څنګه ولوبیږي؟ د نړیوال سیاست کې به زه درته ووایم، نړیوال سیاست کې باید طالبان خپل اسلامي چې څنګه اسلام ورته احکام څنګه یې ورته ښیي په هغو باندې عمل وکوي. اوسنۍ ورځ د طالبانو ده، اوسنۍ ورځ د افغانستان ده. دنیا په نوي تحالفاتو باندې اخته ده، په نوي هغه تشکیلیږي، تحالفات تشکیلیږي. دا به زه وایم انشاءالله زه پیشبیني کوم چې افغانستان به په خپل غیر منسلک او مستقل او اسلامي سیاست به د ټول عالم اسلامي قیادت کوي. زلمی خلیلزاد ځینې نور ادرسونه وایي چې غیر متمرکز حکومت کولی شي چې مشکل حل کړي. ګوره دا زلمی خلیلزاد لکه خالدي صاحب وایي چې دی داسې دی هیڅ شی هم ولا کوي، په دې خو د امریکا د خبره هیڅ اعتبار نه لري. ګوره یو تصمیم نیول دي، یو مشوره ورکول دي. خلیلزاد به د یو مشورې په شکل باندې راځي، د امریکا حکومت ته به یو څه ویلی شي، خو د ده خبره هیڅ تاثیر نه لري، په هیڅ چا باندې تاثیر نه لري. یو سړی ده تیر نظام کې کار کوي، اوس دلته ګرځي. بس غیر متمرکز نظام چې غوښتل کیږي، ټولې خبرې په دې خاطر کیږي چې د پاکستان باندې چې دوی کومه چاپه اچولې ده، د پاکستان نظام خرابول غواړي، هغه بیرته د امریکا د لاس لاندې راولي، بس هغه کنټرولوي. افغانستان څه ډول نظام یا حکومت ته ضرورت لري؟ دغسې دا د موجوده متمرکز حکومت، اسلامي حکومت، نظام شرعي، دا ټول قانون اساسي به اسلامي قرآني